وطن دی پښتو وایي او پښتون دی مني ماته دی خیر دی نوموړی ادیب نه وایي څوک. د استاد صاحب شاه صابر صاحب په دغه شعرونو ټولو کتونکو ملګرو مشرانو کشرانو همزولو او خویندو ته سلامونه احترامات او پخیر راغلي. مونږ د نن نه یوه خصه شروع کوو چې په هغې کې به مونږ د پښتو په املا لیکدود او تورو یا ټکو خبره کوو. تاسو را سره تر اخره مل پاتې شئ. د پښتو ټول توري زموږ سره 45 دي. مونږ ورته په اردو کې 45 وایو. ټول توري زموږ سره 45 دي. څه مشران او ملګري ادیبان وایي چې دا 44 دي او ځینې وایي چې دا 46 دي. خو مونږ به په دغې 45 ټکو باندې خبره کوو. نو دا زموږ سره څه په دې ډول باندې دي. وړومبی ټکي چې کوم دی هغه الف دی، بیا ب، بیا پی، بیا تی، بیا ټی، بیا سی، بیا جیم، بیا خی، بیا خی، بیا سیم، بیا زیم، بیا چی، بیا دال او زال، ری، لی، گی، ژی، زی، سین، خین، شین، سواد، زواد، دوی، زوی، عین، غین، فی، قاف. بیا زموږ سره کاف، گاف، لام، میم، نون، نون، وو، خی، یی، بیا بیا دا لکه اداره یي، بیا یوه دا یي ده چې امزا دی بې د پاسه او بیا بې ټکو یي. زموږ سره یګانې ټولې په پښتو کې 15 ډوله دي. په دې به بیا په نورو ویډیوګانو کې خبره کوم. اوس زه د دې دا چې دا به وایو څنګه، ادا کوو به دا څنګه، لکه د دې اوازونه به موږ د خولې نه څنګه راوباسو هغه به درته زه لیکمه هم او تاسو به یې راسره په دې ویډیو کې چې کله ګورئ نو وایه به یې راسره چې تاسو عادت کیږئ. مونږ اوس تاسو ته به دا ښیو چې د پښتو ټکي به بیا ادا کوو څنګه، وایو به څنګه، لکه د خولې نه به د دې اوازونه راوباسو څنګه. نو پای کې زموږ سره اوله کې الف دی. نو الف خو ډېر اسان دی داسې ځکه چې زموږ سره عربی کې هم دا دی، پښتو کې هم دا دی. نو الف. بیا په عربی کې زموږ سره با ده، په پښتو کې دی د موږ بیا بې وایو. او پی د پښتو ځانګړی ټکی دی، دا صرف په پښتو کې دی زما په خیال. نو دا پی ده. بیا زموږ سره په عربی کې تا دی، په پښتو کې دی د موږ تی وایو. بیا ټی ځان له د پښتو دا ځانګړی ټکی دی. بیا زموږ سره په عربی کې موږ ته سا وایو او دا زموږ سره په پښتو کې موږ سی ورته وایو. بیا جیم دی، دا په پښتو او په اردو دواړو کې یو شان دی. بیا زموږ سره خی دی او بیا خی. بیا زموږ سره سیم دی او بیا زیم دی. بیا چی، بیا دال دی زموږ سره او بیا زال. بیا ری، بیا لی، بیا گی دی. بیا ژی، بیا زال دی زموږ سره، زا ده زموږ سره. بیا سین. بیا زموږ سره خین دی. بیا شین. بیا زموږ سره سواد دی، په پښتو کې موږ داسې لیکو. بیا زموږ سره زواد دی. بیا توی او بیا زموږ سره زوی دی. بیا عین دی. بیا غین دی. بیا بل ټکی زموږ سره چې کوم دی نو هغه فی دی او بیا قاف دی. بیا زموږ سره کاف دی. بیا دی گاف او بیا زموږ سره لام دی. بیا میم. بیا زموږ سره چې کوم دی نو هغه نون دی.
بیا بل زموږ سره نون او بل ټکی زموږ سره چې کوم دی نو هغه واو دی او بله زموږ سره چې کوم دی نو دغه ښې ده په اردو کې ورته موږ به دو چشمې ښې وي پښتو کې ورته موږ بس د دې بې ټکي والا بې ټکي ښې غوندې ښې په شانې موږ وایو ښې بیا بل زموږ سره پنځه یې دي او د هر یې بیا خپل خپل نوم دی او یې موږ داسې لیکلو کې داسې لیکو خو بیا هره یې ځان له خپله ځانګړې یې ده زموږ سره چې کومه دا دوو ټکو والا یې ده د لاندې چې د څنګ په څنګ کوم دوه ټکي وي نو دې ته موږ سخته یې وایو سخته یې دا کومه یې چې دا ولاړ ټکي چې وتی لاندې باندې دغې ته موږ نارینه یې وایو نارینه یې او دا کومه یې چې داسې لکۍ غونته ورته شوي دغې ته موږ ښځینه یې وایو او دې ته ښځینه یې دا کومه یې چې د پاسه امزا وي دا ته فعلیه یا امریه یې او دا کم بې ټکو یې چې کومه ده نو دې ته موږ عامه یې یا نرمه یې ورته موږ وایو بیا زموږ کوم افغانستان غاړې د رونه چې کوم دي د ډیورن هغې غاړې ده نو هغه دا یې استعمالوي او چې کوم رونه دلته پاکستان یا پښتونخوا کوزه پښتونخوا کې وي نو هغه بیا دا یې استعمالوي نن دغه ویډیو په دې ځای پای ته رسو په نورو ویډیوګانو کې بیا د دې ټکو بیا به موږ د دې ټکو په استعمال یا دا ټکي کارول څنګه شي په دغې به خبره کوو موږ به د خپلې پوهې مطابق کوشش کوو چې تاسو ته پښتو وښیو او تاسو به موږ ته هم په کمنټونو کې وایي که زموږ نه څه کمی شوی نو هغه به تاسو ته موږ ته تاسو ټیک کوئ ویډیو په دې پای ته رسو چې راځئ چې پښتو زده کړو پښتو ولیکو پښتو ووایو او پښتو وکړو ډېره مننه کور مو ودان